بعضی داسې خاص عبادات چې د ذوالحجې میاشت ته راښکاره سي هغې موږ او تاسو ته متوجه کیږي او زموږ ستاسو د هغې زموږ ستاسو څخه د هغې کول غوښتنه کیږي. په هغې کې اولنی حکم چې هغې ظاهرا د انسان په دماغ کې ډېر عجیب و غریب ور معلومیږي. هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا بیانوي من اراد ان یضحي چې کوم سړی اضحیه کوي او پر دې مځکه باندې اوسیږي فلا یأخذوا من شعره واظفاره في 10 من ذي الحجه چې کله دا میاشت رانوې سوه په دې لسو ورځو کې به هغې نه ویښتانو له لاس وړي نه به نوکانو له لاس وړي نه به هغې د سر ویښتان کشني کوي نه به هغې د برېت ویښتان کشني کوي نه به هغې د بغل ویښتان کشني کوي نه به هغې د بدن د نورو اندامو چې د هغې صفایي لازمه ده د هغې د صفایي فکر او سوچ به کوي او نه به هغې د پښو نوکان کشني کوي نه به هغې د لاسو نوکانو له لاس وړي. او ظاهرا دا ډېر عجیب و غریب حکم دی چې یاره د ذوالحجې میاشت چې رانوې سوه ته به ویښتان نه کشني کوي ته به نوکان د دې په حکمت د سړي سره نه خلاصېږي. لیکن دا یو حقیقت دی چې دا د حج ورځې دي دا د الله تعالی د رحم او د عبادت ورځې دي. دې ورځو کې چې سړی کله بیت الله له د الله تعالی کور له ورسي نو پر هغې باندې د اطرافو د عالمه څه انسانان په ډېر ازدحام او په ډېر رش کې راځي چې هغې سرتور سر او یبلې پښې د الله تعالی پر کور باندې په منډه په ډېر شوق او په ډېره جذبه او په ډېره ژړا کې راګرځي. او چې کله سړی بیت الله ته وګوري د سړي به دا عقیده سي چې یاره دې بیت الله کې یو قسم مقناطیس لګېدلی دی چې د اطرافو د عالم انسانان یې داسې ځان ته راکش کړي دي. نو چې د کم چا په حج په نصیب او قسمت کې د الله تعالی پر بیت الله باندې حج لیکل سوی هغې په دې شپو کې بیت الله ته ځان رسوي. چې کله دی پر بیت الله باندې راګرځي نو د بیت الله یو خاص لباس دی چې هغې د سپینو چادرو په شکل په یو باندې لنګ ول او یو پر غاړه باندې اچول. بیا په هغه لباس کې پر ده باندې دا پابندي چې نه به ته پښې پټوې پښې به دې لڅي نه به ته سر پټوې نه به ته ویښته پرې کوې نه به ته نوک پرې کوې نه به ته د بدن خیره صفا کوې او نه به ته پر بدن باندې خوشبویي لګوې. دا د هغه لباس پر ده باندې پابندۍ راغلی. نو دی په دغه لباس کې د الله تعالی د رحم په مقام کې فرله ګرځي او د الله تعالی رحم پر ده باندې را روان دی. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه انسانانو ته چې د کوم چا په نصیب کې د بیت الله تلل نه وي د کوم چا قسمت دا نه وي چې هغې په دې شپو کې بیت الله ته ورسېږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغې انسانانو ته وایي چې تاسو د هغې خلکو سره لږ مشابهت اختیار کړئ د هغې خلکو سره لږ شکل یک رنګه کړئ چې کوم خلک الله تعالی بیت الله ته په دې ورځو کې رسولی دي. لیکن د هغې په مکمل شکل کې خو تاسو زندگی نه شئ کولی نو کم سے کم یو څه شکل چې هغې ویښتان نه پرې کوي تاسو د لې پر ځان لازمه کوي چې زه به ویښتان نه پرې کوم. هغې نوکان نه شي پرې کولی په دې ورځو کې نو تاسو د لې پر ځان باندې لازمه دا کوي چې زه به هم نوکان نه پرې کوم. نو چې کم خلک په دې ورځو کې پر بیت الله باندې راګرځي نو د دې ځای خلکو ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا وایي چې په بعضې عاداتو کې په بعضې اعمالو کې په بعضې طریقو کې د هغو سره ځان یک رنګه کوي. ځکه د الله تعالی رحمت دومره په کثرت کې دی د الله تعالی رحمت دومره په جوش کې دی د الله تعالی رحمت دومره په ډیروالي کې دی چې د الله تعالی د رحمت سره هیڅ بعیده نه ده د الله تعالی د شان سره هیڅ بعیده نه ده چې کم رحمتونه پر هغې باندې پر بیت الله کې راځي نو د هغې یو حصه به د دې مشابهت په وجه د لید د دې خلکو په نصیب کې او هغه رحم او هغه رحمتونه به د لید د انسانانو د مغفرت او د بخښنې ذریعه وګرځي. د حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لوی خلیفہ حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله لیکلی دي چې د الله تعالی عادت د الله تعالی د شان دا نه دی چې کم سړی د خپلې ناوسۍ په خاطر او کم سړی د خپلې بېکسۍ په خاطر او یو سړی د خپلې مجبورۍ او نادارۍ په خاطر باندې بیت الله ته ځان نسي رسولی نو الله تعالی د دی د نادارۍ او د بېوسۍ په خاطر د رحمت څخه محروم او بېنصیبه کړي. الله تعالی د بېوسۍ په وجه باندې څوک د خپل رحمت څخه نه بېنصیبه کوي. نو چې کم رحمت پر هغې خلکو باندې راځي چې هغې ته الله تعالی وس و توان او قسمت ورکوي هغې بیت الله ته ځان ورسوئ
نو تاسو په خپل سوچ او فکر په عشق او په شوق او په جذبه باندې په خپل ژوندۍ او په خپل بدن باندې د هغې اعمال جاری کړئ، نو د الله تعالی رحمت ډېر په کثرت کې دی. د هغې په خاطر، د هغې د مشابهت په خاطر، د هغې د طریقې په خاطر به الله تعالی تاسو باندې رحمت راولي، او چې کوم رحمت پر هغې باندې په هغه ځای کې راځي، هغه رحمت یو حساب الله تعالی د انسانانو ته مشرک.